زانوي زندباد سلفي نتورك دا محمدي نتورك دا محمدي نتورك ما دي ورکا وين شي څوک داسې شنو زمریانو ته داغي مؤمنانو ته داغي مؤمنانو ته داغي مؤمنانو ته هی نشي ټینګېدی ورته میدان کې بدعتي نتورک دا محمدي نتورک دا محمدي نتورک باطل تریپولر زانوي زندباد سلفي نتورک دا محمدي نتورک دویم ملګری او عالم او شیخ د ضلع مومن چې هغه سرپرستیدوم د شورا علماء اهل الحديث ضلع مومن فضيلة الشيخ مولانا رضوان الله حفظه الله تعالى چې هغه راشي او موږ ته او تاسو ته د قرآن او سنت پرنا کې یو څو کلمات هغه وړاندې فضيلة الشيخ مولانا رضوان الله حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل في كتابه المجيد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. زما عزتمند و محترم مسلمانانو د دې اجتماع انعقاد شوی دی د دې په ډېر مقاصد دي شرعي مقاصد او په هغې کې لوی مقصد چې دی هغه صرف او صرف دا دی چې موږ او تاسو د خپلې عقیدې او د اعمالو اصلاح وکړو او موږ او تاسو ته په دې عمل باندې او په دې صحیح عقیده باندې د الله رضا حاصل شي او دا سبب زموږ او تاسو لپاره د جنت وګرځي. صرف او صرف غرض هم دقه دی چې موږ او تاسو کوم راجمع شوي یو د دې لپاره چې الله موږ وبخي او الله موږ جنت ته داخل کړي. د دې لپاره چې کوم مرګرو کوششونه کړي دي مهنت یې کړې ده خصوصا د پېښور مشرانو علماء کرامو مشایخو او د پېښور د شورا ناظم صاحب چې کوم مهنت پدې کې کړې ده او دارنګه د دې علاقې الله رب العزت دې ټول له اجر عظیم ورکړي. الله رب العزت دې ټول سعی چې ده هغه د الله په دربار کې قبول او منظور کړي. د جنت حصول چې ده ټیک د بدسه اجتماعاتو کې هغه کیږي لیکن صرف په ظاهري را جمع کېدل کې نه ده بلکې منګ او تاسو کې بس صفات وکاري او څه صفات چې الله نه غواړي هغه صفات په ځان نه وباسو. کوم آیات کریمه چې ما تلاوت کړې ده هغه کې د صفاتونه دي خراب صفاتونه دي چې الله سبحانه و تعالی منګ او تاسو دا غینه منی کوي
او دا فرمای که چرته د جنت حصول او دا ویسه چې جنت ته موږ داخل شو نو د ځان نه به دغه صفتونه وباسئ. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي دغه کور د آخرت چې دی نجعلها للذین لا يريدون علوا ولا فسادا في الارض. آگا سان چې د لوی او د تکبر اراده نه کوي او نه د فساد اراده کوي کور د آخرت دغه کسانو لپاره دی. سوچ جنت غواړي چې مال الله سبحانه وتعالی جنت راکړي ځان نه کبر لوی تکبر دا به ځان نه وباسي او دې سره سره فساد نه با خپل لاس خپل بدن داغې نه مونږ کی. والعاقبة للمتقين خیسته انجام چې دی هغه د متقینو دی. نو دو صفتونه سلبی دا د وزن لري کې او د دې په مفهوم کې دو صفتونه چې یو ته عاجزي ویل شي تواضع ویل شي دا به اختیاري او بل ته طاعت ویل شي د الله سبحانه وتعالی تابعداري دا به اختیاري او د ځان نه به کبر لوی او دارنګ فساد دا به بالکل ختمه. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائلی دی نبی علیہ السلام حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی لا يدخلنت من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر. نبی علیہ السلام فرمائی د چا په زړه کې د ذره عمره تکبر چې موجودی دا به جنت ته نه داخليږي. زره چې ده اسور میږي ته ویل شي یا پن مرګ چې کوم شعاع دي هغه ته ویل شي دومره معمولی کبر تکبر چې چا په نفس کې موجود دی دا جنت ته نشي داخليدلی. فقال الرجل یو سړی فرمایل ان الرجل يحب ان يكون صوبه حسنا ونعله حسنه. یو سړی دا غواړي چې زما پیزار دی زما لباس استدادی خستی آیدا به تکبر یو کنه بی. جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خسته دے او خائص فکئی. الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر دا دے چه حق لدی گور کے تا دا څوک دا اللہ کتاب پیش کی تا دا قرآن پیش کی تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پیش کی او ته دا غینه انکار کې ته وې چې مړه دا خو د وابینو خبرې دي دا به کې دا د چا خبرې دي او هغه ته تیار نه او دا غینه روح گردانی کې دا غینه اعراض کې دا تکبر دی. دویم مخلوقات چې دي مسلمانان او انسانان دا سپک ګڼي. نو کوم سړی چې هغه د حق بیان شي او هغه حق نه قبل یو دا غینه اعراض کوي دا مکمل متکبر انسان دی. قرآن کې الله رب العزت فرمایلی دی کوم خلکو چې تبا شوی دي مخکینو امتونو کې نو دا غي اول سبب څه شی دی هغه تکبر دی. دا څه کې چې څوک په دې کفر او شرک او بيدینۍ کې روان دي د دې خپل مشر چې دی اول نمبر چې دی هغه شیطان دی. قرآن کې الله دا فیصله کړی دا شیطان کې اول نمبر چې دی هغه تکبر راغلی دی. قرآن کې دا مسله ده چې الله سبحانه وتعالی چې کله امر وکړو ملائکه ته چې تاسو آدم علیه السلام د سجده وکړي او ټول سجده وکړه سوا د ابلیس نه ولی ابا انکار وکړو. اهل علم لګي د انکار چې دی سپ عذر هنو بنا زګه واستكبر ځان لیو غنو لوی وکړه. اول شیطان تکبر کړی دی او بیا مخکینی امتونه چنبی ګرام لراغلي دي هغه خبره نه ده منلې وحی نه ده منلې دعوت نه ده منلې هغه نبی نه ده منلې باغی کی سره غلیو هغه کی تکبر وقال الملأ الذين استكبروا ویل بغټانو هغه خلک چې هغه متکبرینو دا انبیاء کرام خبرې بیان منلې هغه د تکبر د وجه الله سبحانه وتعالی هلاک کړی دي. او الله قران کې دا فیصله کړی دا سأصرف عن آیات الذين يتكبرون في الارض بغیر الحق. هغه خلک
چې هغه په ځمکه کې تکبر کوي لوی کوي الله فرمایي د خپل وحی نه د خپل دین نه د خپل شریعت نه د خپل اسلام نه الله فرمایي زه دا دغه نه منې کومه زه دغه وحی دغه دلیل هغه د نصیب کومه وجه دا ده وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا هر قسمه دا د تکبر نشان دی هر قسمه دلیل چې د تخکاره شي حجت د تخکاره شي یو نه او تخکاره شي هغه باندې ایمان نه راوړي وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا کله ته قران او حدیث بیان شي حق لار او بیان شي لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا هغه ته لار د هدایت نه وای وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا او کله ته د کفر د شرک د بدعات د رسم او د رواج لار او ته ملاويږي مولا چې د قصه کوي او باطل بیانوي وای مولا دا مولا دی حکم دا مولا دی چې کله باطل سیږي يتخذوه سبیلا هغه ته لار وای الله سبحانه و تعالی چې کوم انسان چې متکبر دی هغه ته وحی نه نصیب کیږي هغه ته هدایت نه نصیب کیږي او دارنګه د صحابه کرامو چې کوم حدیث ما بیان کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمان چې کوم صحابه کرامو ته رسیدلی دی عبد الله بن سلام رضی الله یو يهودي عالم ایمان راوړو وګدا واقعا دا وخت کم دی او وخت مختصر دی نو مر بسوق یو بازار کې روانو وعليه حزمه من الخطب او په شابانه چې دی د لرګو بار راچولې دی شاو دوی ویلي چې ما يحملك على هذا ته په دې باندې څه شي پارس کړی قد عناك الله من هذا الله ته د دینه به پروا کړی چې ته دې بارونه او ته دې لرګي په شا کې زګه چې هغه چې عالم او دارنګ صحابي دی ناغه ته ویلي چې دا مې د دې لپاره اردت ان ارفع الكبر دا بار مې د دې لپاره په شابه راخسته چې دې باندې تکبر د پکوما ما د نبی اسلام نو ورېدلې دي چې چا کې د ورید دانی عمره تکبوري الله رب العزت جنت نه داخلي دارنګ نبی صلی الله علیه وسلم عاجزي کړی دا عبد الله بن عمر رضی الله چې کله وفات کېدو هغه دا یو قول خپل بچی ته وایي چې زوا حدي علی الارض زما د اننګې چې د مخ په اسمه باندې کېدا لعل الله ان يرحمني شي چې الله په ما باندې رحم وکي هغه صحابه کرامو کې دا عاجزي موږ او تاسو د عاجزي اختیارول پکار دي تکبر نه او د لوینا او دارنګ د فساد نه دا صفاتونه د ځان نه ختم کو موږ او تاسو به هدایت ملاوي شي وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین